وایي ښځه باید په څو شیانو کې درتا کم نه دي په مال کې وایي درتا کم موږ هغې خو مړه غواړي وایي عرب یې ښه پالي وینې انان کې د دې ګډه کور ده ما ته دلته یو دانه رالی ماسټر ښه ځوان ولو دلته مې مړه غوښتې وایي ژوند یې را خراب کړی زموږ کره وایي ما مکرووي که څه شو هغه مې اغوستی تا باندې څه راکړي په دالو دې معده را وښوروله هلته ما څنګه خوراکونه کول څنګه شیان مې کولی نه نو هغه وایي در ځان مسکینه غواړه چې کور یې سبزي خوړله ستا کره پر ګوښ شکر ادا چې کور یې د 2000 کالي اغوستل ستا کره به د 50000 کالي اغوستل چې کور کې وایي یو باتروم ته 10 په 9 کې ولاړې وې ستا کره وروره پاره خونه کې خپل باتروم جوړ ستا پر کور شکر ادا دویم وایي مثلا په کټ کې به درتا کم درتا که جګه سوله باره چې خبره وایي د یوه ډېر ځواني د خالي وونه د سیب بس پېغورنې او د دې کیسې او دا او په عمر کې به درتا کم په عمر کې به دا درتا کم یې نه دی نو په دغه شان ته باید وکول سي او ما په یو کتاب کې وکتله وایي هم په ځای صدقات کې وایي د ماړه د کور ده به نه غواړي که تا د ماړه د کور ده ووښته په څو افتو کې به مبتلا اول غټ افت به دا دی ولور به یې 14 لکه 13 لکه نه دی د دې د خورور سوناوي زري او کسي ولور به دی دویم غټ نقصان یې دا دی ټال مټول به په واده کې دی ته و د وروره نن پلانې د دوبۍ سره روانې ته و د نن پلانې د جاپان را روانې ته و د نن بل نه دی راغلی نو دا ګرځله لري په دنیا کې چې ګرد رافره نه کي واده نه چې ګرد رافره نه کي واده نه او دریم دا دی چې خرچه به ډېر څه غواړي مصرف به ډېر غواړي د خسر کره چې ولاړې 15,000 به ستا د میاشتې آمدنې او دا به ناسته و 15,000 ته و 10,000 ولې بل زوم یې راغلی د 15,000 ورکړي دي نه دی ته به نو خوارکۍ حیرانې چې زه اوس څو ورکړم دا خرچه دا 500 دا زر دا خو ګسې ما ته یې ورځې وورم زړی عمر کې ګسې په ووښتې دا چېرته بس خان او ډرې به خرچه به یې ډېره او بل غټ تاوان یې دا دی کرامتونه به یې ډېر چې د ماړه د کور هغه د لرې د تربره واده یاره پلانی به یې راولی نه دي خو لنډه پلانی یې راغلی بس بهرامونه د کوچیانو کټ یې کته څه باره څه کته څه باره نن هلته ځغله نن هلته ځغله نن هلته دوی شپې به کور نه کوي لکه څونه شپې چې دا پر بیابانو کوي یا دا د خپلوانو کوي او بل غټ تاوان و چې هر څو ناکې وکړي هر څو ناکې وکړي طلاق به نه شي ورکولی د کورشۍ ته څوک تلاس ورکولی شي نه دی منع څوک کولی پکار ده چې د دا شانو خیال وساتل نو چې په دغه شانو کې خیال وساتل سي نو بیا به دا ستا په کور کې ډېر چنچل نه درته جوړوي